په بلخ ولایت کې د انټر کلب په نامه د کرکټ 50 اوریزه سیالۍ د 12 ټیمونو ترمنځ پیل شوې. د دغه ولایت د کرکټ مسؤلین وایي چې له یادو سیالیو څخه موخه د لوبغاړو وده او د بلخ ولایت د منتخب ټیم جوړول دي. دا لوبې چې دي نن دوشنبې ورځ باندې شروع کیږي، نو انشاءالله یوه میاشت دوام لري. سیار دی کې 12 ټیمه دي، هر ټیم 5 لوبې کوي. هدف دا ده چې دیش یوه منتخب لوبډله جوړیږي د ولایت لپاره، بلخ ولایت لپاره، چې دا به بلخ ولایت ګریټو لپاره بلخ ولایت نمایندګي کوي. ورته مهال په دغه ټورنمنټ کې ګډون کوونکي د غوره لوبغاړو په پیژندنه کې یادې سیالۍ مهمې بولي او د مسؤلینو له لوري د کرکټ د یو معیاري لوبغاړي په جوړولو ټینګار کوي. دغه لوبې د ځوانانو لپاره ډېر یو ښه اقدام ده د کرکټ بورډ له لوري، ځکه دغه د انټر کلب لوبې چې دي دا د کرکټ هغه اساس ګڼل کیږي. د دې سیالیو نه د انټر کلب په دې کې به استعدادونه لټول کیږي، د هغه نه به بیا ګریډ 2 ګریډ 1 ته لاره پیدا کوي، چې دا د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره او د وطن لپاره یو ښه اقدام ګڼلی شو. خوشبختانه چې موږ د انټر کلب سیالۍ په مزار شریف ښار کې پیلوو، خو متاسفانه چې موږ زموږ پلیران هلکان ډېر ښه دي، خو موږ ګراوند مشکلات لرو او بعضې نور مشکلات لرو چې دا باید هلکانو ته برابر شي. د کرکټ بورډ د خوا نه موږ دا خواهش دی چې مزار شریف ښار ته ډېر توجه وکړي او دلته ښه پلیران دي او کولی شي ښه کرکټ وکړي افغانستان په نمایندګي. دا ډېرې ښې لوبې دي د پلیرانو لپاره، د پلیرانو رشد لپاره، او موږ دا میدان معیاري نه ده که کرکټ بورډ نه هم دا خواهش ده چې موږ دا میدان شین کړي او چمن یې کړي، تر هغو لوبغاړي ښه لوبې وکړي او ملي ټیم ته له دې ګراوند نه ښه لوبغاړي موتی شي او ښه پلیران د بلخ په کرکټ کې شته دي. د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د دغه ټورنمنټ په پرانیسته کې د لوبغاړو د ستونزو پر حل ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت له دغه ډول سیالیو څخه ملاتړ کوي. د بلخ ولایت محلي مسؤلینو حکومت دا ستاسې بشپړ ملاتړ کوي، ستاسې حمایت کوي او ستاسې تر شا به ولاړ وي. تاسې په خپل ډاډه زړه سره خپلو لوبو ته دوام ورکوئ. د دې ترڅنګ کوشش وکړئ چې د ځوانانو د ښه سالمې روزنې لپاره ځوانانو ته ستاسې دغه سپورټ او ورزش یو ښه پیغام اوسي. ځوانان تشویق سي، وهڅول سي چې د نشو د نورو بدو افعالو پر ځای باندې سپورټ او ورزش ته رجوع وکړي او د دغه لارې څخه خپل دغه د ځوانۍ شوق او علاقه د همدې سپورټ او ورزش څخه ادا کړي. تمه ده چې دغه ټورنمنټ به یوه میاشت دوام ولري چې مالي ملاتړ یې یوې مخابراتي شبکې په غاړه اخیستی دی.